تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا رضی الله عنها ته چې شیطان کوم وسوسه ورچولې وه او د هغې په وجه باندې دوی د جنت نه کوز شو ځمکې ته د هغې بیان وشو. ورپسې په دې آیات کې الله تبارک وتعالى د آدم علیه السلام د توبې د قبلېدلو بیان کوي. دا مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې آدم علیه السلام ګناه نه وه کړې، د هغه نه هیره شوې وه، خو چونکې هغه د الله خلیفه په ځمکه او د الله پیغمبرو، نو الله تعالی صرف په دغې ملامته کو چې تا نه هیره ولې وشوه. خو دې چونکې الله ته ډېر نږدې و، نو په دې خپله هیره باندې ډېره موده بیا جړلې و، د هغې بیان ما کړی و تیر آیات کې. بیا ده به معافي غوښتله د الله تعالی نه، جړل به او بعضو تفسیرونو داسې لیکلي دي چې د ډېرې جړا د وجې نه د ده په مخ مبارک کې لارې شوې وي، او بعضو تفسیرونو داسې هم لیکلي دي چې دومره به یې جړل چې د ده دا اوښکې به کله دومره ډېرې شوې چې بعضې مارغانو به د اوبو په طور څکلې. او دې سره سره الله تعالی دته زړه کې څه کلمې اچولې وي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا دعا به چې کوم دی کوله. عبد الله بن عباس او عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما نه دغسې نقل دي چې دا به هم کوله. دغه رنګې په حدیث مبارک کې د نبی علیه السلام وسیلې نیولې وه، د هغې ذکر هم شته، خو ډېره موده د دا بخښنه د الله نه غوښتې وه. نو یو دی کې د چې به کوم کلمات وي، نو دی کې دوه قوله شو. یو دغه چې ربنا ظلمنا انفسنا چې قرآن کې الله بل ځای کې دغه دعا ذکر کړې ده، دا به ده وی بیبي به هم وي، ده به هم وي. او بل په حدیث مبارک کې راغلی، دا حدیث د عمر رضی الله عنه نقل دی، او امام بیهقی دلائل النبوت کی، امام طبرانی معجم صغیر کی، دغه رنګې امام حاکم مستدرک کی، ابن جوزی په الوفا کی، دا دغه کتابونو نمونه دي چې دا حدیث پکې موجود دی. او امام حیثمی مجمع الزوائد کی، حافظ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کی، او تفسیر قرطبی و تفسیر در منصور، نورم ډیرو تفسیرونو دا حدیث راوړی دی. هغه دا دی چې نبی علیه السلام مبارک فرمای چې کله آدم علیه السلام نه دغه سهوه وشوه، نو یې دې ته یاد شو چې کله زه الله تعالی پیدا کړم او روح یې راکې واچو، زما سترګو ته نظر راغی، نو دا ورته یاد شو چې ما په عرش د الله لیدلی و چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دته چې دا یاد شو، نو د نبی علیه السلام نوم الله ته پیش کړ چې اللهم انی اسألک بحق محمد صلی الله علیه وسلم، زه تا ته د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې په خاطر او په مخ باندې سوال کومه چې ما ته بخښنه وکړه. نو نبی علیه السلام خو لا پیدا نه وکړ، ځکه نبی علیه السلام څه کم 1000 کاله پس د آدم علیه السلام نه دنیا ته راغلی دی، څه کم 1000 کاله پس. نو چې دی ورته یاد کړو، الله تعالی ورته ووایي چې ته دې څنګه پېژنې، خو لا ما نه دی پیدا کړی. نو هغه وایي چې ربه تا چې زه پیدا کړم، نو ستا د عرش په پایو ما دا نوم لیدلی و چې ستا نوم سره لیکلی شوی. نو زه دا وایم ما دا سوچ وکړو چې ته خپل نوم سره نه نږدې کې او نه یو ځای کې او نه لیکي، مګر هغه ذات چې تا ته مخلوق کې ټولو کې ګران دی. نو ځکه مې دې یاد کړه درته.
نو الله تعالی ورته فرمایي چې زه بخنه مې درته وکړه او لولاه لما خلقتک کدی نوې ته به مې نوې پیدا کړې کدی نوې ته به مې نوې پیدا کړې نو دلته چې الله فرمایي چې د الله د چې آدم علیه السلام د الله نه څه خبرې زده کړې نو هغه دا زده کړه چې الله عرش باندې لیکلي و مخکې نه او د هغه ولیدل خدا ته هېر شوي دا ورته بیا ډېره موده پس یاد شو لکه د ډېره موده دا دعاګانې کولې خو چې د الله د طرفه ورته څه خبر رانغی نو ده سوچ فکر کو چې څه وکړم نو اخره کې دغه سوچ و ذهن کې راغله نو د نبی علیه السلام وسیله ورته پیش کړه وسیله دې ته وایي سبب ته وایي چې ته یو کار کول غواړي او د هغې د زر کولو دپاره ته یو لاره ولټوې دې ته وسیله وایي سفارش هم ورته موږ وایو شفاعت هم ورته وایو وسیله هم ورته وایو وسیله په انبیاو باندې یا په اولیاو باندې یا په خپل عمل نیک عمل باندې نیول دا قرآن حدیث نه ثابته ده نو دا آدم علیه السلام مبارک چې نبی علیه السلام باندې وسیله نیولې وه نو ګوره نبی علیه السلام مبارک خو لا دنیا ته نو راغلی او هغه پې وسیله نیولې وه چې بیا دنیا ته راشي نو وسیله نیول خو خود بیا کېږي د هغه په ځان او یا چې هغه وفات دی چې اوس هم په قبر کې ژوندی دی خو د دنیا په نسبت سره وفات دی نو اوس هم پې نیویش اوس دا کومه دوی خبر مې چېرته وکړله چې د نبی علیه السلام په نوم مبارک وسیله نیولې وه د دې تایید د قرآن مجید د نور آیاتونو نه هم کېږي سورہ بقره کې دا کم چې مونږ صورت کې لګیو د دې په 9 آیات کې به تا ته راشي د مدینې منورې کې چې کوم یهودیان اوسېدل د هغې باره کې الله فرمایي وکانو یستفتحون او دی به د یهودیانو به فتح طلب کوله د فتح سوال به یې کو علی الذین کفروا د هغه خلکو خلاف چې کفر یې کړی و چې هغې سره به جنګ کو د نبي علیه السلام په نوم به الله نه سوال کو بیا د هغې په تفسیر کې صحیح روایاتو کې موجود دي چې کله به د مدینې منورې کې اوسېدونکي یهودیانو د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې بت پرستو سره چې به کله جنګ او شکستونه به له هغې ورکړل نو هغې خپل علماو له راغلل چې مونږ څه چلو کوو مونږ خو ډېر جنګونه دې سره وکړل دا بت پرست دی مونږ په حق دي نو هغه ټایم کې خو د دې دین صحیح وکړه او مونږ ته فتح نه میلاویږي هغې ورته وویل چې داسې کار وکړې چې د آخر زمانه کې چې کوم عظیم پیغمبر راځي صلی الله علیه وسلم د هغه نوم الله ته وسیله کړي نو دې به چې کله جنګ کوو نو ارس پهی ته به یې دا ښولي چې کله تاسو جنګېږئ نو داسې وایئ چې یا الله مونږ تا نه سوال کوو په حق د هغه پیغمبر چې په آخره زمانه کې به راځي او په حق د هغه کلام چې په ده به نازلي د هغه په وسیله مونږ سره د دې کافرو خلاف امداد وکړي نو الله به ورسره امداد وکړو فتح به ورته میلاو شوه ګوره د قرآن د دغې آیات نه په نبي علیه السلام د پیدایش نه مخکې وسیله ثابته ده دغه رنګې دا طریقه د خو خلکو ده تاسو ته به سورې یوسف کې راشي چې کله یعقوب علیه السلام خپل زوی پسې نابینا شو یوسف علیه السلام پسې د سترګو نظر لاړ او کله بیا د رونو د یوسف علیه السلام پیدا کړ چې په مصر کې بادشاه و قصه اوږده ده نو چې کله دوی یو بل وپېژندل نو هغه ولا کمیس ورکړه وی اذهبوا بقمیصی هذا زما دا کمیس یوسئ او دا زما د پلار د یعقوب علیه السلام په مخ واچوئ نو نظر به واپس راشي نو هغوی هغه قرآن کې الله ذکر کړي دي چې هغوی کمیس راوړو د یوسف علیه السلام او د ده د پلار د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو نو بس نظر یې واپس راغی اوس دا نظر خو الله راوستی وله خو په سبب او په خاطر او په وسیله د هغه کمیس راغی چې هغه د یوسف علیه السلام کمیس دا ګوره قرآن نه ثابت دی دغه رنګې د نبی علیه السلام مبارک باره کې الله مونږ تاسو ته وایي چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک الله فرمایي قرآن عظیم الشان کې که دې خلکو په ځان باندې ظلم وکړو نبی علیه السلام ته وایي چې په ځان یې ظلم وکړو ګناه وکړو تاله راغلل او د الله نه بخنه وغوښتله او تام وله د الله نه بخنه وغوښتله نو الله فرمایي لوجد الله توابا رحیما خامخا به دې الله تعالی ډېر توبه قبلونکي او مهربان او مونږ چې تعالی راشي او تا وسیله کړي نو بس به وبخم نو ګوره
دغلته تفسیر ابن کثیر هم لیکلی دي، نور هم لیکلی دي چې الله ګناهګارانو ته لاره ښیي چې تاسو له ګناو شي چېرته به ځئ. نو نبي علیه السلام مبارک چې په دنیا کې و که د دنیا نه تللی دی اوس هم دقه حکم دی. اوس هم چې لاړ شي هلته د نبي علیه السلام مبارک سلام له الله دې موږ تاسو بار بار بوزي چې هلته لاړ شي نو اول به د خپلو ګناهونو متعلق د بخښنې سوال کوي چې د الله رسول زه راغلی یم تاسو ته زما سفارش او شفاعت الله ته وکړه چې الله ما ته معافي وکړي. نو دې وجې نه دا قرآن عظیم الشان دغه آیاتونو کې ګوره ثابت دي، په دې نورو کې دا کومې چې درته ووایي. دغه رنګې نبي علیه السلام مبارک خپل هم داسې کړي دي. حدیث موجود دی چې د نبی علیه السلام مبارک چاچی وفات شو د ابو طالب سے بیبی او د علی رضی الله مبارک مور بیبی فاطمه بنت اسد رضی الله عنها. یو فاطمه د نبی علیه السلام مبارک لور او یو فاطمه د نبی علیه السلام چاچی و. دا چاچی ورته دومره ګرانه وه چې په دې لور مبارک باندې نوم د هغې ږدلی و فاطمه رضی الله عنها. دی چاچی و چونکې تربیت د هغې ده کړی او رالوی کړی مور بیبي خو وفات شوی و مخکې نو مور به ورته وی. نو چې کله د علی رضی الله مبارک دا مور به وفات شوه نبی علیه السلام مبارک دې ته ووایي چې قبر ور تیار کې خو لا ورکوزوی مه ما ته به ووایه. چې قبر تیار شو نبی علیه السلام مبارک لاړ او په لحد کې سم ناسته د هغې په لحد کې. مطلب یې دا چې زما دا وجود مبارک چې دې کې ډېر برکتونه دي د دې لحد سره ولګي نو لحد به پې اسان شي، قبر به پې فراخه شي، رڼا به ورته راشي. بیا ورته دعا کوي چې الله زما دا مور دا وبخي او دې ته سوال جواب آسان کی، دې قبر فراخه کی. اوږده دعا یې ورته کړې ده. بیا اخر کې څه وایي بحق نبی کا ستا د پیغمبر په خاطر ځان یادې ځان الله ته وسیله کوي چې زما په خاطر و انبیاء الذین من قبلی او د هغه انبیاء په خاطر د زمانه مخکې کم تیر شوي دي. اوس نبی علیه السلام مبارک خو د الله محبوب او پیغمبر نو هغه چې سوال کوو نو الله به قبله ونه څه خو هغه دلته خپله وسیله م الله ته پیش کړو د تیر شوو انبیاو په دې پوه چې په دې زر قبلېږي. نو دا وسیله چې کومه دا د سوال زر قبلېدلو یو طریقه ده. نور سوال بغیر د وسیلې نه هم قبلېږي خو په دې زر قبلېږي، په دې باندې زر قبلېږي. نو دې وجې نه دا د دې هغه کمال دی. نو ځکه نبي علیه السلام مبارک هم داسې کړي دي. او عام طور به چې نبي علیه السلام مبارک دعا کوله نو خاص موقع باندې نو فقرا او غریبان صحابه کرام چې کوم او مسلمانانو اب الله ته وسیله کو چې الله زتانا سوال کوم بسا علیک المؤمنین فقرا او غربا د مؤمنانو ځکه الله ته دا ګران دي مصیبتونه تکلیفونه دي. دغه رنګي عمر رضی الله په زمانه کې چې کله باران نه کې د صحیح بخاری روایت دی هغه الله ته څنګه سوال کوي یا الله مخکې هم د نبی علیه السلام مبارک په وسیله الله ته سوال کوي. اوس د هغه د تره په خاطر تا ته سوال کوي. د عباس رضی الله مبارک په وسیله به الله ته سوال کوي د ده په خاطر تا ته سوال کوي چې په موږ باران وکړي. نو څه ګوره عمر رضی الله نه زیات وحدانیت عقیده د بل چا وه خو هغه چې سوال په دغه سخته موقع کې چې قحط دی او باران نه کېږي د نبي علیه السلام مبارک تران الله ته وسیله کوي. دغه رنګې معاویه رضی الله په خلافت دغه په حکومت کې باران نه کېږي ډېره موده یو صحابي و اسود جرشي رضی الله عنه دغه په وسیله سوال کړ. داسې ځان سره کېنه او لاس پورته کړ او الله ته یې د ده وسیله ته پیش کړو. نو ګوره طریقه دقه ده چې که ته وایې چې سوال مې زر قبول شي نو وسیله الله ته پیش کړي. خپل عمل نیک عمل الله ته وسیله کړي یا نیکان وسیله کړي. نو نیکانو کې هم چې ته نیکان وسیله کړي خو د هغې عمل وسیله کړي. کس چې نیک دی نو څه په وجه د عمل په وجه نیک دی که نه عمل په وجه بد وي او د عمل په وجه نیک وي. نو دا وسیله د ډېر خلک د دې نه منکر دي خو دا قرآن حدیث نه ثابت دي او دا نبی علیه السلام کړې ده آدم علیه السلام کړې ده صحابو کړې ده د نبی علیه السلام مبارک نه پس دې خوا څومره اولیا دي لوی لوی خلک دي هغوی کړې ده. پس په دې سره دی چې الله د پلانکي په مخ او دغه په خاطر او دغه په وسیله نو د الله تعالی داسې خلک بندګان دي چې هغه ته ګران دي د هغې مني. ځکه دلته په صحیح بخاري حدیث کې راځي چې یو کس زما دوست شي الله فرمایي نو زه د هغه سترګې شم ځای لاسونه شم ځای خپې شم
دغه لاسونه خپې او نظر ته کار بیا کوي چې هغه ستا نه کوي او یا هغه تابع وي د الله د رضا نو خامخا هغې کې کمال وي که نه نو دا څیزونه ثابت دي نو دلته خبره بیا اوږدېږي خو غرض مې دا و چې آدم علیه السلام الله ته سوال کړی او توبه ایستل او سوال یې کړی نو یو خو دغه کلمات پکې راغلي بعضو تفسیرونو ذکر کړي او یو یې په نبي علیه السلام په نوم باندې الله ته وسیله نیولې وه بس بیا الله ورته معافي وکړله نو د توبې ډېر فضیلت دی توبه ایستل الله ته دا فرض دی د هرې ګناه نه او د توبې دپاره ضروري دا نه ده چې ګنې تا دې ګناه که دې کړي او که نه توبه وباسه لکه نبی علیه السلام مبارک به روزانه 100 کرته توبه الله ته ایستله حالانکې نه ګناه هم نه وه شوې او فرمایي نبی علیه السلام چې هر بني آدم نه خطا کیږي او بهتر خطا کوونکی هغه دی چې الله ته توبه وباسي او الله په توبه ډېر خوشحالېږي زموږ استاد خو طبیعت دا دی چې لکه یو کس زما او ستا نافرماني وکړي یا زما او ستا دشمني او حسد را سره وکړي یا راته نقصان را ورسوي نو موږ وایو چې نه که دې ډېر هم دغه شي خو چې زه ورته هغه بدل کړي خپل واله انسان خدا ده خو الله تعالی وایي که زما دې نافرماني کړي خو چې توبه په صدق او اخلاص سره وباسې نو زه درته معافي کوم چې د بنده حق نه ښه بنده حق په توبو نه مات کېږي شپه ورځ هم توبې وباسي او هغه له ورکې او یا به ترې معافي غواړي بس خوشحالۍ راځي کې به او کنی نو د قیامت په ورځ به ستا نیکۍ چې دا څومره خوارۍ دې کړي به هغه ته میلاوېږي د هغه حق تر څو پورې شوي نه وي توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي ښه نبی علیه السلام فرمایي الله په توبه دومره خوشحالېږي صحیح حدیث دی لکه تاسو کې یو کس صحرا ته تلي صحرا ته او په صحرا کې رواني سفر کوي او یو سورلی ورسره په هغه سورلی د خوراک کمي څښاک کمي هر یو څیز دې د دمې دپاره یا خوراک څښاک مونږ دپاره څه دپاره راکوز شي دا سورلی ته ورکه شي او صحرا داسې صحرای چې د وتلو بله څه لاره دي او هلته نه خوراکي نه څښاکي دې وګرځي راوګرځي خو سورلی پیدا نه کړي دی یقین وي چې زه به اوس په دې صحرا کې مرم ځکه چې نه خوراک شته نه څښاک شته او نه د وتو څه لاره شته بس دی واپس هغه ځای ته راشي چې کوم ځای نه پاڅېدلی دي او په دې تمه چې اوس رانه مرګ راشي سترګې پټې کړي او چې لږ ټیم پس سترګې را کولو کې وګوري نو سورلی مخې ته ولاړې نو یې دې خوشحاله شي لکه د خپل ژوند نه ناامید او د مرګ یقیني خو ناڅاپه د ده د هغه ژوند یقین پیدا شي نو ناڅاپه دې د الله شکر ادا کوي شکر یې ادا کوي خو د خوشحالۍ نه خوله خطا شي ویل خو دا غواړي چې یا الله ته زما رب یو زه دې بنده یم دا ویل غواړي خو د خوشحالۍ نه خطا شي یا الله ته مې بنده یو زه دې رب یم وي دا سړی په دغه ټیم څومره خوشحاله شي نبی علیه السلام فرمایي الله د دې نه زیات په توبه باندې خوشحالېږي او که د ځمکې د ډکوالي په اندازه دې ګناهونه ماله راوړل په صدق او اخلاص سره توبه وایستل هغه درته زه معاف کړم نو توبه ایستل لازمي دي توبه وباسئ ډېرې ډېرې توبې وباسئ الله ته ښه استغفار ډېر وایئ توبې ډېرې وباسئ دا الله ته عاجزي ده او نبی علیه السلام ما ته وایي که نه ګناه ته نه وشي بیا به هم توبې ایستله 100 ځله استغفار او یا کرته حدیث کې راځي د ورځې به وي دا ځان له یو عبادت هم خبره باندې پوه شوي نو د آدم علیه السلام دغه توبې دلته ذکر دی او دا توبې بیا قبوله شوه دغه کلمات یې او د نبی علیه السلام وسیلې هم الله ته پیش کړم توبې قبوله شوه او دا د محرم 10 ورځ وه د عاشورې ورځ او د جمعې ورځ هم وه چې دا توبه قبوله شوه ښه دغه بهتره ورځ ده که نه دې په وجه باندې عاشورې کې بیا خلک صدقات هم کوي خیراتونه هم کوي بیا پکې وروستو دا د عاشورې ورځ د مخکې نه دا بهتره ورځ وه افضله ورځ وه د دې وجه نه چې د نبی علیه السلام مبارک اهل بیت شهیدان کېدل نو دغه ورځ وله الله منتخب کړه ځکه د ورځ مخکې نه افضله بهتره وه نو په هغه ورځ باندې چې څوک روژه نیسي هم ثواب یې ډېر دی حدیث کې راځي 10 محرم عاشورې ورځ صدقات او خیرات هم کوي نو ثواب یې میلاویږي ورته پکې او بال بچ باندې چې فراخي راولي اومې فایده ده روان کاله پورې به فراخ تېرېږي حدیث پکې تېر شوی دی نو دا مو د عاشورې ورځ وه چې د آدم علیه السلام په کومه ورځ باندې الله توبه قبوله کړه د عاشورې ورځ هم او د جمعې ورځ هم الله فرمایي فتلقى زده کړله
ذکر الله آدم علیه السلام آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات خبرین فتاب علیهم نو توبه قبول کړ الله تبارک وتعالى د توبه اصل کې رجوع ته وی واپس کېدل وته نو وی توبه الله قبول کړ یعنی دی واپس شو خلک وی کنه پلان کې بنده توبه وېستا معنی دا چې د الله عبادت ترا واپس شو د توبې خپل معنا دا را واپس کېدل نو د دې دوه ترجمې دي فتاب علیه رجوع د رحمت وکړه الله تعالی علیه په آدم علیه السلام لکه تاب چې کله د بنده د پاره راشي نو معنا به دی چې تاب العبد رجوع وکړه بنده د الله اطاعت او تاب الله رجوع وکړه نو الله خو چاته رجوع نه کوي نو الله رجوع د رحمت وکړه یعنی اول ته خفو او به په رحمت راوړو او مهرباني به وکړه نو د دې دا معنا شوخه دی وجنه تواب د الله صفت دی تواب بنده ته ویل کیږي تواب نو تواب چې بنده ته معنا دا چې ډیر رجوع کوونکی د ګنا نه او چې تواب الله ته صفت شنو معنا دا شو چې ډیر رجوع کوونکی پر رحمت سره بندگانو باندې نو اصل کې د دې خپل معنا د توبې صدا رجوع پښتو کې معنا دا واپس کېدل څه ته واپس کېدل د ګنا نه نه کېتا واپس کېدل او ګنا پرې خودل سم لارې ته واپس کېدل نو فتاب علیه توبه قبول کړه ددم یا فتاب علیه رجوع د رحمت یو کړه پدم انه بشکد الله تبارک وتعالى هو التواب اغه ډیر توبه قبلون کې دی توبه قبلون کې دی یا ډیر رجوع د رحمت کون کې دی الرحیم ډیر مهربان دی فتلقى ذکرم یا واخست یا قبول کا دا ټول معناګانې کولی شي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات خبریو فتاب علیه توبه قبول کړه ددم یا فتاب علیه رجوع د رحمت یو کړه په د باندې انه بشکد الله تبارک وتعالى هو التواب ډیر توبه قبل اون کې دی الرحیم ډیر مهربان دی صدق الله العظیم